ها دا بل سوال راغلی دی چې ډاکټر صاحب مونږ اپریشن مو کو مثال د کاڼې صفام شي بیا چې ګورو مونږ مطلب کال یو نیم پس یا شپږ میاشتو پس مطلب دوباره مونږ ته کاڼي جوړ شوي آیا دا څنګه کېدای شي ټیک شو ګوره دا کېدای شي خو د کې لږ تاسو د پر خپل ویل پاور ضروری دی ټیک شو ویل پاور دا مطلب چې ډاکټر کوم تاسو په احتیاطي تدابیر باندې پوي کړی وي پاغه باندې مستقل عمل کول بجای دا چې یا یو میاشت په عمل وکي او بیا مطلب شو خبرې د نه هېري دوم چې ډاکټر کوم دوايي ادویات د تخودلی وي مطلب شو چې هغه په خپل ټایم باندې استعمالول او دوم چې کوم ډاکټر چې تاسو ته د غذایی حواله سره کوم هدایت درکړي وي هغه مطابق غذایی مطلب خپل عادتونه هغه مطابق ترانسفورم کول او چینج کول نو دا ټولو شیزونو باندې مستقل عمل چې کوي نو بیا خو د دوباره راتلل چې دی دا ډیر ایزیلی سټاپ کېدای شي ادروایز مونږ خلک دا دي چې عمل په نه کوي هغه هدایت باندې نو obviously هغه سټون دوباره راشي نو د ذمہ دار بیا صرف ډاکټر هم نه دی دو چې ډاکټر مونږ طرف ته لږ کم ټایم ورکوي خلکو لا نو صرف ډاکټر نه دی د هغې ذمہ دار بلکې مونږ په خپله هم یو ولې چې مونږ په خبرو باندې هغه سه عمل نه کوو چې څنګه ډاکټر مونږ پوه کړي